چې په ټولو سترګو ټول ځان چې کم ټول یې نوري قدرمندو دغه خلک سپورټ کوي یا لکه آخر ګوډې 50 تومي خو مالک پاتې شوی ما هلکه نورالله بالوزا ورځېږه دې ګیټ څه ده خدای دې دا ګرینګنه پوجه ولکه کا کم فنکاران چې زاړه دي دغه خدای مکه د دوی نه موږ سبا محروموي هلکه دا څه چې کیسو کې پکړه دې که څه کې پکړه دې صاحبه سپورټ کوي دغه ویډیو د سره شیر کوي دلو مازل پنه الټول ټوټلی الټرول ټوټلی ګول سون الټول نو دا نوې کول چې کم دی نو د دوی کې هم یو جذبه یو ټیلنټ پروت دی السلام علیکم ګرانو مینه والو تاسو چې خپل کاروبار یا دکان اشتهار چلون غواړئ جندي اشنهار ټي وي باندې نو تاسو زر محمد کاشف سره رابطه وکړئ 0344 77 40 219 شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان قدرمند استاد سرور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندي اشنهار ټي وي راغلی پېښور ته او په پېښور کې د اسماعیل شاهد په پیل زلبانی یو کاپی چې زمونږ سره ولاړه ده نن به د هغوی سره خبرې کوو کم ټیلنټ دی په هغې کې نن به تاسو ته هغه څرګندوو دغه شانتې معیاري پروګرامونه موږ ستاسو مخې ته په دې باندې راوړو چې دغه د پاکستان دغه د پښتونخوا دغه ټیلنټ تاسو ته څرګند شي نن زما سره دا رور ولاړ دی د دوی نه به یو څو تپوسونه کوو د هغې نه پس په د مرکې آغاز کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه چل دی شکر دی جی د الله ډېر رحم دی او چې تاسو موږ له دومره ټایم راکړو الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي جی کله نه خیال راغلی چې یاره د اسماعیل شاهد کاپي زه وکړم نو زه به یو نوم ساز کوم یاره دا خو زما کم از کم د ډېر وخت نه و د 2000 کم از کم 6-7 د 8 نه وه خو چې اوس چونکې دا ټیک ټاک راغلو نو دې په وجه باندې زما ډېر زیات شوق راوچت شو هر یو ماته دا اواز ته ټیک ټاک کې کوه ستاسو به دا وځي په میډیا باندې ډېر نوی راغلی وجوهات نه جی په میډیا باندې نه راغلی دا یو تاسو راغلی او داسې راته یو کس دوه نور هم لکه افر کړی دی خو یا راغلی نه دي زموږ نه مخکې بل انټرویو ستاسو چېرته نه ده شوې نه جی نه ده شوې دا فسټ ټایم دی تاسو سره اسماعیل شاهد خوښ و او جی ډېر زیات هغه اوس هم زموږ خوښ دی اوس هم مثلا دا یو څو ورځې مخکې مثلا زما شوی دی ملاقات تصویران ویډیو یې راسره کړي دي او راسره میلاویږي اسماعیل شاهد تاسو چې ورته کلي وویلې چې یاره سرجي ستاسو داسې یو کنټینټ چې هغه زما خوښ شوی دی او هغه زه دغه مینوالو ته دغه کتونکو ته څرګندوم ما د ټیک ټاک د لارې د یوټیوب د لارې د فیسبوک د لارې یا د سوشل میډیا د لارې نو څه ډاډګیرنې درکړه نو هغې ما ته ویل چې بالکل دا ستاسو دا کم اواز دی بالکل صحیح دی ښه روان دی خو چونکې هغې یو دوه خبرې دا وکړي چې کله ته لکه مطلب یا د بوډاوالي کم اواز زما چې کې نو دې سره به ته خپل لکه ګیټ اف برابرې بالکل بیا ستاسو اواز اوس هم صحیح دی ماشاءالله نو هغه چې کله ما ته وکتو نو ډېر زیاتې پیله ما ته ماکس کې لکه ماکس یې اچولو هغې کې وخندلو بیا ماکس لرکو نو په ما باندې بیا لاس واچولو هغه کوم ډایلاګ دی چې هغه تاسو نه متاثره شو په تاسو باندې لاس واچوي هغه چې کم دی اسماعیل شاهد سره زه کېناستم نو هغه ما ته سره میلاو شوم نو هغه ته چې کم موږ د جوټ کې یا ډرامه وه انکو کې هم جوړه شوې ده او د خپل زبان کې هم جوړه کړې نو هغه موږ دا وکړه یا آپ تو کیا کر رہے ہو آپ تو ہم تو جا رہا ہے اسپتال اور جاؤ بیٹے گھر تو امی کو بتا دو ذرا مرغ لے آؤ مرغ کو ذرا صحیح طریقے سے آپ تو پکا دو اچھا سمجھ گیا کہ نہیں چې دا وکړو ته هغه حیرانه شو ماکس کې هغه وخندلو چې هغه واقعي دا خو هم زما یو پلار دی که نه خامخا سړی سوچ کوي نو بیا د یو بله دا ډرامه یو بله یا کله خدای ظالمه دې خوا اسد کو پوه دې سخت بیمار یم هلکه دا څه چې کیسو کې پکړی دی که څه کې پکړی دی ظالمه نو هغه پاټ هغه مې مته ښودو بیا یو بله ډرامه وه هغه مارغانو بچو هغه سکول باره کې شوې وه آخر یا لکه آخر ګوډې 50 تومي خو مالک پاتې شوی ما څه ګپ نه دی قدم لا والا هلکه نورالله بالوزا ورځېږه دې ګیټ څه ده خدای دې دا ګرینګنه پوجه ولکه کا څه واه زبردست یار ډېر خو د یو ټیلنټ باچا دی جی داسې ډایلاګ چې هغه تاسو ډېر خفه کوي د اسماعیل شاهد هغه ډایلاګ راته په فني انداز کې ووایه هغه خو یو دی هغه ډېر ښایسته دی دی په کټ کې پروت نو هغه داسې چې په ټولو سترګو ټول ځان چې کم ټول یې نوري
تنخوا مې نشته چلورې تنخوا مې نشته نو بس دغه ټایم کې زما اړه بیا خفه دي چې ته اوس دومره خواري دې م کړې او تنخوا دې نشته کټ کې پروت دی او دې کې پیخانه کې څه کې ناس پرور خان نه ده زما دشمنانو سره ته خبرې کې څه کې خان ټوکې کې بس بل چې تاسو اسماعیل شاهد له لاړې لکه سړی چې یو سړی پین تاسو دغه وخت کې دغه پین وای کنه تسلی میلاو شو کنه شو او نو ما ته ځکه میلاو شو کنه چې بیا ما سره وردیدو ما سره دوه درې ملګري چالیو لالیو به دوی مخې سره بیا موبایل یې راوباسلې هغې چې کم دی موږ یو بل سره بیا لاسونه واچولو میلاو شو لاسونه هم بیا میلاو کو نو بس باقي د هغې ماته چې او ستا ټیلنټ ښه دی اواز دې ښه دی د دې نه علاوه چې کوم دی تاسو له نور د چا اوازونه درځي داسې مخکې د چا اوازونه نو یو اواز د دغه راځي هغه تاسو به روغ نیولي یو ډرامه وه هغه یعنې هغه سکرټري پکې دغه ځای کې دغه لګولي وي برېته نو هغه جینۍ دلو مزل پنې الټول ټوټلي الټرول ټوټي ګوله سون الټول سیبرا روان او دا کړی وه ډېر زبردست پوک ماما و او خپلو کتونکو به د څه میسج ورکوئ چې تاسو سپورټ کړي او نو بس زه دا وایم چې زما ټیک ټاک نوې آی ډي جوړه شوې ده اسماعیل شاهد کاپي نو دا تاسو لایک هم کوئ او فالو هم کوئ او شیر هم کوئ مخکې که تاسو دغه مینوال سپورټ کړي او دغه ویډیو نن چې کوم دی دغه پښتانه هر یو په ځان داسې وګڼي لکه فرض نو که تاسو هغه سپورټ کړي نو سبا به د هغوی دپاره ښه میسجونه د هغوی سره تصویران د هغوی سره انداز خبرې دا به په صحیح لهجه کې کوئ که نه ولې نه زه راوتی یم دوی دپاره د دې عوامو دپاره چې څومره مطلب لکه مینوال دی او ما سره دومره مینه ساتي زما आवाज سره نو مال راځي بیګام زه یو پارک ته لاړم مانه دنیا لکان غټو واړه راټول شو وای موږ سره سیلفي وباسو ویډیوګانې بیا ورسره موږ وکړلې ډېره سمه ده ډېره زیاته مننه دا و زموږ سره دغه د اسماعیل شاهد کاپي چې کوم کنټینټ تاسو ته وړاندې کو قدرمندو دغه خلک سپورټ کوي ولې چې دغه کم فنکاران چې زاړه دي دغه خدای مکه د دوی نه موږ سبا محرومئ نو دا نوی کول چې کوم دی نو د دوی کې هم یو جذبه یو ټیلنټ پروت دی هغه تاسو سپورټ کوئ دغه ویډیو د سره شیر کوئ د بل پروګرام پورې خپل رور کاشف لور کې اجازت چرته چې مو خاط خوشحال آباد اوسئ د لوی الله په امان